السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي جوړ او روغ یاست دوستانو. بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګورئ دوستانو. نن یو ډېره مهمترینه ویډیو درته لرم دوستانو. زه تاسو ته طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو موږ د موبایل هیر شوی کوډ خلاص کړو بغیر له دې څخه دوستانو چې ستاسې ډیټا به ډیلیټ کېږي، بغیر له دې څخه چې ستاسې موبایل ته به هېڅ تاوان نه رسېږي، هېڅ نه ریسټورېدل، ریسټارټ کېدل، خاموشېدل نه غواړي دوستانو. نو زه دا ډېره مهمه طریقه ده دوستانو ستاسې لپاره هم او د هر چا لپاره دوستانو. نو راځئ شروع کوو. دا طریقه درته ښایم. ستاسې څخه هیله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو موږ نورې خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوو تاسو ته در ورسېږي. په آل باندې کلیک وکړئ، ګنټې نښان ووهئ دوستانو تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات لاسته راوړئ. دا د زه خپل موبایل درته ښایم دوستانو. زما په موبایل کې هر څه فعاله دي، تاسې پخپله لیدلی شئ دوستانو. دا یې ګیلري ده او هر څه دلته پکې اپلیکیشنان هم تاسې خپله لیدلی شئ. اوس زه دا موبایل مې بند کړ دوستانو. دا د کلپ ورول دی، تاسې پخپله لیدلی شئ چې دا پاسورډ غواړي، خو زه غلط پاسورډ ورکوم. ته باندې خلاص اوس خو دا اوس دا مې ورکړ غلط بیا دا ورکوم غلط. زما څخه نه دی هیر دوستانو، خو که ستاسې څخه هیر وي خو دا د غلط دوی وایي 90 سکنډه 30 سکنډه وخت ونیسئ. انتظار کوو تاسې ورته وګورئ دوستانو. ټرای اګین ګورئ دوستانو. دا تاسې پخپله لیدلی شئ چې دا وخت یې واخیستی او دا موبایل ته. نو اوس موږ څنګه کولی شو دا خلاص کړو؟ ډېره اسانه او ډېره ساده طریقه ده دوستانو. نو زه یې تاسې ته در ښیم. تاسې هم دوستانو کولی شئ په دې طریقه خپل موبایل خلاص کړئ او د بل چا موبایل خلاص کړئ دوستانو. دلته کنیکټ اوس دوستانو دلته خو غواړئ تاسې پخپله لیدلی شئ په دې ځای کې راغلی دی سمسونګ. په دې چپه طرف کې دوستانو موبایل چې کلپ یې هغه زر بندېږي، خو تاسې پخپله لیدلی شئ د سمسونګ اکاونټ ته په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دلته زه خپل د سمسونګ اکاونټ ورکوم. که چیرې تاسې غوښتل تاسې هم خپل د سمسونګ اکاونټ ورکړئ، بیا په دې طریقه باندې موبایل خلاص کړئ دوستانو. د هغه څخه وروسته نو تاسې بیا میسج کمنټ وکړئ دې ویډیو ته تر څو زه تاسې ته هغه طریقه هم در وښیم دوستانو چې تاسې څنګه هلته خپل اکاونټ سیو کړئ دوستانو. په ساین ان باندې کلیک کوم، تاسې ورته ګورئ دوستانو. زما موبایل خلاص شو، تاسې پخپله لیدلی شئ دا یې ډیټا ده، دا اپلیکیشنان دي، هېڅ تاوان هم ورته نه ده رسېدلی. نو مننه دوستانو، ډېره مهمه ویډیو ده، شاید ستاسې به هم ډېره خوښېږي دوستانو. هر کس لیدونکي څخه مې دا هیله دوستانو چې تر څو دا ویډیو لایک کړي، د خپل ملګرو سره یې شیر کړي، او که چیرې بیا غواړئ سمسونګ اکاونټ ثبت کړئ دوستانو، نو د دې کار لپاره نو بیا دې ویډیو ته ضرور او ضرور کمنټ وکړئ. نو مننه دوستانو، تر بیا پورې د الله په امان.